سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. وی سړی وفات شو، د جنازې د پورته کولو وړاندې یو کس چیغې کړې، ویل یې دا سړی زما 15 لکه افغانۍ پوروړی دی. تر څو چې زما پور ادا نشي هیڅوک د جنازې د پورته کولو حق نه لري. د متفي زامن او ټول اقربین یې غلي ودرېدل او ټول له دې پور ادا کولو منکر شول. ویل یې موږ خبر نه یو، موږ ته پلار هېڅکله د دې پور په اړه نه دي ویلي. سړی چیغې زیاتې کړې. په دې وخت کې د متفي لور راغله او خپله ټوله ګاڼه یې د دې سړي مخې ته کېښودل. ویل یې خیر که پیسې نه لرم دا زما ګاڼه واخله او چیغې مه وهه، پرېږده چې زما پلار خاورو ته وسپارل شي. عارض سړی چې اوښکې پرې راماتې وې مجلس ته یې مخ کړل. ویل یې دا سړی هېڅ پوروړی نه و، بلکې زه د دې سړي 15 لکه افغانۍ پوروړی یم. یوازې ما غوښتل ثابته کړم چې د دې سړي اصلي غمخوار او میراثخور څوک دی. ما د خپل ملګري د امانت حقدار پیدا کړ. نو درنو لیدونکو، نجونې د خدای جل جلاله رحمت دي. هیله ده له لورګانو او خویندو سره مو مهربانه واوسئ.